سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لپاره مو د انګلیسي ژبې هغه مهمې جملې راخیستې دي چې موږ او تاسو ضرورت ورته لرو په روزمره ژوند کې. Be quiet or the baby will wake up. Be quiet or the baby will wake up. غږ مه لره، یا خبرې مه کوه، یا ارامه اوسه، ماشوم به راکښېني. لکه موږ تاسو چې په کور کې ماشوم ویده وي، وایي هلکه غږ مه لره، په زور باندې چې ماشوم راکښېني یا رابیداره کېږي. The boy is kind. The boy is kind. هلک یا هلک چې دی هغه ډېر مهربانه دی، لکه موږ او تاسې. He is a very dangerous man. He is a very dangerous man. دی ډېر خطرناکه سړی دی، داسې نه لکه زه. He is always short of money. He is always short of money. دی همیشه مفلس وي، پیسې نه لري، یا د پیسو نه درلودلو څخه شکایت کوي، وایي پیسې نه لرم. I'll tell you a secret. I'll tell you a secret. زه به تا ته یوه پټه خبره وکړم، یا پټ معلومات به تا ته درکړم. I don't know French. I don't know French. زه فرانسوي باندې نه پوهېږم، یا مې فرانسوي ژبه نه دی زده. Whose room is this? Whose room is this? دا اتاق یا دا خونه د چا ده؟ He can drive a car. He can drive a car. دی کولی شي چې موټر وچلوي یا موټر چلولی شي. He gave up smoking 2 years ago. He gave up smoking 2 years ago. د 2 کال مخکې سګریټ پرېښی وه. نو تاسو هم سګریټ پرېږدئ. Don't stop here. Don't stop here. که تاسې ځینې ساینونه د سړک پر غاړه باندې لیدلي لیکل شوي don't stop here یا don't stop، په دې معنی چې دلته مه درېږه، په دې ځای کې موټر مه پارکوه. Show me another phone. Show me another phone. بل تلیفون راښکاره کړه. Show me another watch. بل ساعت راښکاره کړه. He is a clever boy. He is a clever boy. دی یو ډېر چالاکه هلک دی. Any day will do except Monday. بغیر د دوشنبې څخه بل هره ورځ صحیح ده، یا به یې وکړو، یا به یعنې ملاقات به سره وکړو بغیر دوشنبې. دوشنبې په ورځ باندې مثلا زه مصروفه یم. I am terribly hungry. I am terribly hungry. ډېر سخت وږی یم، یا مې نس یا معده خالي ده. She refused his proposal. She refused hers proposal. ډېر زور غواړي، وایي دې د ده درخواست د واده کولو یا د ګرلفرینډ کولو پروپوزل چې و هغه یې څه کوي، هغه یې وررد کوي، هغه یې ورریجکټ کوي. خدای پاک دې موږ د داسې حاله وساتي. ډېر زور غواړي، پر ما خپله نه دی راغلی. او همدارنګه it looks like snow. It looks like snow. د واورې په شکل باندې معلومیږي، مثلا کیدای شي واوره وورېږي، یا هوا واورینه ده. دوستانو، خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست. په کوم ځای کې که ستونزه یا مشکل یې کولی شئ چې کمنټ راته راکړئ، زما چینل سره سبسکرایب کړئ، او همدارنګه خپلو ملګرو سره شریک کړئ چې هغه هم وکولی شي په پښتو ژبه باندې په خپل کور کې د یوټیوب له لارې څخه زما سره انګلیسي زده کړي. تر بلې ویډیو پورې خدای په امان.